السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. صدر امین یم. تاسو لپاره مې یو ویډیو راوړې ده. اول دا ویډیو وګورئ بیا به پرې خبرې وکړو. دا دې زوی دی؟ نه دا دې څه ده؟ چې زوی مې وی نو دی ما پروګرام ته راوستو بیا. دا دې څه دی؟ ته زما څه یې ووایه ښه وکنه کوي وایي زه واشروم ته ځم. نو دونه ډېره وراړې مجبوره چلته پیا کې بیا ډېره کولاس کې چې دا څه خورې؟ دا چې دی که نه دا د ساګرې کیک نه ښکاري خوره خوره موږ پروګرام ته راغلي یو. ماشاءالله نصیب دي د واده پروګرام دی. دا به چې دا پردي ودونه ګورې څه به جلس کېږي خو ته به هم وایې چې زما به هم یو ورځ یي نه نه ولې ولا ستا په واده کې به مونږ ګانې وایو. ولې نو ما په واده کې به وایو ته ما سره ناسته یې که ګانې به وې هسې به راسره کېنو زه ولې ولا او کوټې ته به راسره څوک ځي واده به زما او ستا یي ولې ولا دا به سره سوچه نه کو سره واده کوي. نه مې دې کړی وه د ظالم لورې واده اورېده ولې ولا دا به تر څونه چې نه کو سره واده کوي. زه ټیک ټاک نه علاوه واده کوم دلته نه. ولې ولا ټیک ټاک د جنکو سره چېرته واده ونه کړي. ولې ته د ټیک ټاک جینۍ نه یې؟ زه خو یم زه درته ځان هم یادوم که نه په کور کې به ورته یې چې روټۍ راوړی به چې زه ټیک ټاک کوم بیا یې له روټۍ راوړم روټۍ چې کله تا له روټۍ راوړي ولې ولا هغې له به هم ټیک ټاک کوي. قسم دې رښتیا خبره ده والله مونږ چې په کور کې وو مونږ ته چې مور څه ووایي که نه مونږ ورته یې نه شو مونږ دغه کار نه شو کولی ټوله ورځ دغه ټیک ټاک یې زمونږ په سر دی ټیک ټاک یې دی او زمونږ په سر دی. صحیح ده نو ولې ولا ته به ورته وایي چې ما له کپړې ایسترې کړو هغې له به یې ویډیو کړي چې زه نن ولې ولا له کپړې ایسترې کوم. یا به یې زه چې تا تخنوم تا له به څه خوند درکوي خیر دې ښکلی تاسو ښه ماشاءالله څنګه ښایسته ښایسته ګرځي. ما پسې مونږ پسې هلته ګرځي ما چېرته بهر ته ووتو ولې ولا صاحب دې سترګو داسې بیماري ده کوم بیماري نه ده واده د کنټرولیشن یې نشته. ولې ولا داسې کار زمونږ په کور خواته یو کس و که نه د هغه به هم داسې چرګول نو ښځې ته یې سترګه وهلې وه که نه هغه بسې کور ته پسې راغلي وو جنګ نه پسې راغلي وو کسان وایي دا یې د سترګې بیماري ده. ترجمه اوسه زه هغسې جینۍ ته سترګه نه وم چې جنګ جوړ شي. ځان خیال ساته ډېره مننه. قربان دې سم قربان دې تر دې خو چې شپه مه په خوراکه چې د خوله خو ولې ولا دې خپل ملګرو ته وایه چې زما لایک یې فالو کړي که نه 1 ملیون لایک فالوورز کم دي بس 1 لاک بس نو سمه ده ټول دوستان یې فالو کړي دوستانو قربان دي 1 میلیون به شي انشاءالله تعالی د ګیم به ورځ به هم 1.5 میلیون شي ترجمه اوسه. تاسو د داسې خلکو او داسې ویډیوګانو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر حتما په کمنټ کې شریک کړئ. هیله لرم چې دا ویډیو به تاسو ته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ ستاسو د ملاتړ ډېر قدر کوو.